مونږ د دین علماو ته پرېښی یاره جي بس د سره هم دلایل دي هغه سره هم دلایل دي وي پته ورکې نه لګي چېرته دې دا ونه وی چې میله کې هر قسم ټماټر دي سم او خراب دواړې دي یاره پته پکې نه لګي ټماټر نه الم هلته خو وګورې په ګوتو یاره ګوړه رنګکاټ والا هم ده او بې رنګکاټ هم ده پته پکې نه لګي بس چای به نسکم دا فیصله دې وکړه هغې دپاره خو پتې متې ځان سره والي هلته پکې په هغه ټال کې چای هم پخه کې چې چای ټیکي نو ته وایې چې یاره بس دا ګوړه اخلم نو د ګوړې دپاره خو ځان کړی نوټ هم داسې نور ته ونیسي داسې نوک پې راخ کې ته نوک کې خو خراب معلومیلی شي ته د ګوړې غل او د سبزۍ غل معلومې ته د دین غل نه شي پېژندې ګوړې ته دې ضرورت دی پته لګي دین ته دې ضرورت نشته دا هم لا خبر ده زوام د الله ومنې زوام د محمد رسول الله ومنې زما مقابل وی زما مشر ومنه زما مفتی به قول ومنه زما فقه ومنه زما مجتهد ومنه ته دې کې هم فرق نشي کولی دی اخور سره موږي باندې د تړلو نه ته په دې هم نه پوهېږې دا شی کار نه کوي دا ناپوهه ډېر خلک خو موږ د ناپوهتیا کې ښکر کړي دي خلک وایي دا سر زمام گنجې دی خو ستا دی کې بیخي مازغه ښکاري دا بېدیني ډېر قوم کې ده خو زموږ پښتون قوم په دې دین ځان ډېر رستو کړی دی سوچ وکړه دا ستا دین د قرآن او حدیث پیغمبر علیه السلام چې عمر فاروق ته دین خو هغه ټیم عمر فاروق شیخ الحدیث و مفتی صاحب و مجتهد و بېدین او اول کافر و اسلام یې راوړو چې اسلام یې راوړو اسلام نه متاثره کېدو نه دی خو هغه ټیم مجتهد نه و که نه پته لګي دا اسلام یو سمپل دین و ته ځکه متاثره شو ابوبکر صدیق اول مولا و د دیوبند فاضل و په فقه حنفي تقریض کړو مفتی به اقوال را جمع کړو نو څنګه د اسلام نه متاثره شو پته لګي د قرآن او د حدیث پیغام صفا دی اطیع الله د رب منون کې شه اطیع الرسول د محمد مصطفی منون کې شه د دین صفا منهج سکی دی شي کم سړی چې د اطیع الله د اطیع الرسول مقابل راځي دی پسې پروپاګانډا کوي د دې خلاف کوي د ده په باطل پرستۍ کې څه شک پاتې دی بس خو باطل پرس وی نور ستا زه د الله د حاکمیت چغوام زه د محمد مصطفی د اطاعت چغوام زه کله کجورو والا یم زه کله کمبلو والا یم زه کله خوارج یم زه کله چې کم دی بېدینه یم زه کله وهابي یم زه کله څه یم او زه کله څه یم او تا په دې یو دین کې امام او له ځان له ټایم ورکړی دی مفتی به اقوالو له دې ځان له ورکړی دی خپلې فقې له دې ځان له ورکړی دی لړمي الوا او څلوېښتې له دې ځان له ورکړی دی هیله اسقاط د ځان له جمع کړی دی یو مړي کې دی پنځه کم اتیا پارټۍ او پروګرامونه جوړ کړي دي چنډه د ځان له ده تنظیم د ځان له دی هر شی د ځان له دی ته لوی حق پرست او زه چې د قرآن او د حدیث عظیم داعي یم زه باطل پرست یم یا حسرتا علی العباد